د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه او دارنګ د حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. دوی فرمایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پیشلمۍ وکړو، نو بیا فوراً نبی علیہ السلام د سهار مانځه ته ودرېدلو. حضرت انس صاحب وایي چې ما د ده نه پوښتنه وکړه چې د پیشلمۍ او د سهار د اذان په وخت کې څومره وخت وقفه وه، څومره وخت بعد د پیشلمۍ نه اذان وشو. نو هغه ته جواب کې وویل چې د 50 آیاتونو د تلاوتو په اندازه دومره وخت تیر شو، بیا هغې نه بعد اذان وشو. د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانان ورونو، دې حدیث نه معلومه شوه چې پیشلمۍ د شپې په آخر حصه کې بهتر دی. ګورې دې حدیث کې دا صحابي فرمایي چې نبی علیه السلام سره موږ پیشلمۍ وکړو نو بیا فوراً مانځه ته جګ شولو. بل صحابي ترې پوښتنه کوي چې څومره وقفه وشوه د پیشلمۍ او د اذان په منځ کې؟ وایي چې سړی 50 آیاتونه وایي، دومره 50 آیاتونو تلاوت په اندازه باندې وقفه وه. نو علما فرمایي چې سړی صحیح تلاوت کوي په ښه مخرج نه او ښه قواعدو د قرأت سره لحاظ یې وساتي او تلاوت کوي، د 5 دقیقو کم از کم 50 آیتونه ویلی شي. نو دومره اندازه د پیشلمۍ او د سهار د اذان په منځ کې وقفه وه. معلومه دا شوه چې د پیشلمۍ دا د شپې په آخره حصه کې بهتر دی. نو موږ تاسو له پکار دی چې په دې حدیث باندې عمل وکړو. پیشلمۍ ډېر وخته مه کوئ، 3 بجې پاڅېږي، 4 بجې په وخته پیشلمۍ کوي. نه، کله به داسې وي چې دغه پیشلمۍ بعضې خلکو کې 2 وخته ډوډۍ وخوري، خوب ورځي، ویده شي، بیا سهار جمع ته لاړه شي. د پیشلمۍ د شپې په آخره حصه کې کوئ چې کله نیم ساعت مخکې پاڅېږي نو اودس وکوئ، تلاوت وکوئ، نفلونه وکوئ، بیا په آخره حصه کې څه ورته وایي پیشلمۍ وکوئ او بیا د هغې نه بعد به ایسته جومات ته لاړ شي، جمع به وکوئ، لمونځ به وکوئ. هغې نه بعد کې به وده کېږي، وده شئ. نو دغه طریقه اختیار کړئ، پیشلمۍ د شپې په آخر حصه کې کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.